د افغانستان د وسلو جوړولو او بیا رغونې مرکز پرانستل شو. په دغه مرکز کې څه ډول وسلې رغیږي؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. تر ټولو لومړی خو زه د زړه له کومې له ټولو لیدونکو او مینوالو څخه منندو یم چې زموږ ویډیوګانې ګوري، خوښوي، خپروي او څرګندونې کوي. په ځانګړي ډول غواړم له ښاغلي ډاکټر عابد څخه مننه وکړم چې زموږ د چینل تر ټولو فعاله او وفاداره مینوال دی. ستاسو ملاتړ موږ ته الهام راکوي. که تاسو هم غواړئ زموږ د راتلونکو ویډیوګانو برخه واوسئ، نو خامخا زموږ د ټیک ټاک آی ډي او فیسبوک پاڼه فالو، چینل سبسکرایب، ویډیو خوښه کړئ او خپل اندونه مو ولیکئ. په افغانستان کې د سپکو او درندو وسلو د جوړولو او بیا رغولو نوی پرمختللی مرکز جوړ شو چې موخه یې د هیواد د دفاعي ځواک پیاوړتیا او اقتصادي ځانبسیاینه ده. د افغانستان د وسلو جوړولو او بیا رغولو نوی مرکز د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې پرانستل شو. په دې مرکز کې به د سپکو او درندو وسلو د جوړولو، بیا رغولو او عصري کولو چارې ترسره کیږي تر څو هیواد د خپلو دفاعي اړتیاو په پوره کولو کې پر ځان بسیا شي. د مرکز د پرانستې پر مهال د دفاعي چارو مشرانو ویلي چې دغه ځای د وسلو، مهماتو او پوځي تجهیزاتو د بیا رغونې او جوړونې لپاره پر پرمختللو تخنیکي اوزارو سمبال دی. د هغوی په وینا دا پروژه به د هیواد د پوځي ځواک د پیاوړتیا ترڅنګ د اقتصادي ودې لپاره هم لاره هواره کړي. چارواکو ډیره کړې چې د نوې کارخونې له لارې به زړې وسلې بیا رغول کیږي، د نوو تجهیزاتو پنځونه به چټکه شي او پوځ به د عصري وسلو او تجهیزاتو له نږدې سرچینې برخمن شي چې ورسره به د بهرنیو وارداتو اړتیا لږه شي او ملي بودیجه به سپما ومومي. له دغه مرکز څخه شوی ویډیو کې ښکاري چې د وسلو تخنیکي ډلې پر زړو وسلو کار کوي، د درندو وسلو ماشینونه بیا رغول کیږي او سپکې وسلې له سره رغول کیږي. د دفاعي چارو شنونکي دا ګام د افغانستان د پوځي برخې لپاره ستر پرمختګ بولي او وایي چې دا ډول ورهنیز ښارګوټي او ځایونه به هیواد د اوږدمهاله ځانبسیاینې پر لور رهبري کړي. د راپورونو پر بنسټ دغه مرکز د وسلو د معیاري تولید، کیفیت لوړونې او د پرمختللو پوځي تجهیزاتو د جوړونې امکانات لري چې د سیمې په کچه به افغانستان ته ځانګړی دفاعي موقف ورکړي. چارواکو ژمنه کړې چې د وسلو جوړولو دا بهیر به نور هم پراخوي او ډیر ژر به د نورو عصري پوځي کارخونو د جوړولو پلانونه هم پلي شي. تر بلې ویډیو پورې روغ رمټ، خوشحاله او بریالي اوسئ.